کابل ته د پاکستانی چارواکو سفر د اجنډا په اړه ضد او نقیض ادعاوې شوې دي. طالبانو څخه پاکستانی چارواکو څه غوښتنې کړې دي؟ جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. کابل ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف په مشرۍ د دغه هیواد د لوړپوړي پوځي پلاوي د سفر په اړه د طالبانو حاکم ادارې او پاکستانی چارواکو ضد او نقیض ادعاوې کړې دي. پاکستان وايي د دغه سفر پر مهال اسلام آباد او طالبانو په سیمه کې د ترهګرۍ د مخ پر زیاتیدونکي ګواښ په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې افغانستان ته د پاکستان د ISI د مشر او د پاکستان د دفاع وزیر د سفر په ترڅ کې دواړو لوریو د پاکستان طالبانو او داعش پر وړاندې پر ګډه مبارزې هوکړه کړې ده. د ISI مشر ندیم اختر او د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د چهارشنبې په ورځ کابل ته راغلل او له طالب چارواکو سره یې وکتل او خبرې ورسره وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه بیانیه کې ویلي دي چې د پاکستانی پلاوي او طالبانو موافقه کړې ده چې د ترهګرۍ له ګواښ سره به په مؤثره توګه د مقابلې لپاره له مختلفو ډلو او سازمانونو سره ملګرتیا وکړي. طالبان وايي په دې کتنه کې پر دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، سیمهییز اتصال او د اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې وشوې. دغې ډلې د پاکستان په خلاف د ترهګرۍ په موضوع د خبرو اترو هیڅ اشاره نه ده کړې. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د خونړیو بریدونو شاهد دی. تحریک طالبان پاکستان د ډیرو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. پاکستان په وار وار افغان طالبان تورن کړي چې پاکستانی طالبانو ته یې خوندي ځالې جوړې کړي دي. په عامه ځایونو او د دغه هیواد پر پولیسو د وسلوالو د بریدونو زیاتوالي اسلام آباد دې ته اړ کړی چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د خوندي پټن ځایونو د کنټرول لپاره په مستقیم ډول د افغان طالبانو له مشر څخه مرسته وغواړي. اسلام آباد په داسې حال کې په افغانستان کې له طالب چارواکو سره خبرو ته هیله مند دی چې افغان طالب چارواکو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي ژمنه نه ده کړې، بلکې د پاکستانی طالبانو د ملاتړ او پناه ورکولو ادعاوې رد کړې دي. د سولې امریکایي انسټیټیوټ په دې وروستیو کې په یو راپور کې لیکلي دا امکان نه لري چې د طالبانو مشر او نږدې سلاکاران به د ایډیولوژیکو دلایلو له امله د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ پرېږدي. کابل ته د پاکستانی پلاوي سفر پر داسې مهال شوی چې تېره اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو د جرمني د مونیخ په امنیتي غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو پر ادارې توندې نیوکې وکړې او په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ زیات شوی وباله. له دې وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته وشوه او طالبانو څو ورځې دغه دروازه وتړله. اوس طالب چارواکو اعلان کړی دی چې د پنجشنبې په ورځ به د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه لویه دروازه بیرته پرانیزي. د دواړو خواوو چارواکو ویلي چې افغان چارواکي د یکشنبې په ورځ ناوخته وروسته له هغې د تورخم پوله وتړله چې پاکستان نوي مقررات وضع کړل چې پرته له اسنادو طبي ناروغانو ته د ننوتلو مخه نیسي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.